بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بخیر ستړي مشه ملګرو، جوړ بخیر. څه حالات مو دي؟ خیریت دی؟ زما پیج ملګرو او د زما ویډیو ډېره زیاته ما شیر کوئ. په دې چې زه لایو ویډیو کوم نو صرف خپل پیج دپاره کوم، یو مسافر پیج دپاره، او خصوصا هغو ملګرو نه معذرت غواړم چې تاسو کله چې زه زما ویډیو په یوټیوب کې شیر کوئ او یا په نورو فیسبوک پیجونو کې شیر کوئ، نو زه هغه انسان نه یم چې زه تاسو ته چغې وهم چې ووایم چې زما ویډیو شیر کړئ، په ګروپونو کې شیر کړئ. یقینا چې زه خپلې ویډیوګانې کوم صرف خپل پیج دپاره کوم. بیا هم ستاسو مهرباني کوم، ستاسو به دا مینه وګڼم، خو دومره درته وایم چې کوشش کوئ د زما ویډیو یوټیوب ته مه خېجوئ. صحیح ده ملګرو؟ مینه محبت به کوو، اتفاق به کوو، خو داسې مه کوئ د زما ویډیو ډېره زیاته مه شیر کوئ ملګرو. ما ته خوند نه راکوي، حقیقت درته وایم. د زما ویډیو صرف د یو مسافر پیج کې پرته وي، نو که څوک یې ګوري دا پیج ته راشي دلته یې ګوري، نو داسې یوټیوب چینلو کې او په دې هر ځای کې زه خپل شکل ګورم، خوند نه راکوي ملګرو، حقیقت درته وایم. او بس دا پیج دپاره چې دا څومره ملګري څومره پښتانه ما په دې پیج کې راټول کړي یې، دا ډېر زیات یې. دا هم چې دا زما تصویران زما ویډیوې ګورئ، دا دومره په هزارهاو لایکونه ما ته راکوئ، یقینا چې خوند راکوي، خو زړه مې هم تنګېږي دې سره. وایم چې زه چا ته جواب درکړم، ما سره خو ستاسې دغه غم وي چې زه دا جواب درپسې څنګه درپسې ورسېږم. زه ولکه هغه انسان وم چې زه درنه بېغمه وم، بلکې زه کوشش کوم چې تاسو ټولو ته جوابونه درکړم، خو دومره زیات یې چې ماشاءالله د وي چې لکونو ته خبره ورسېده. او بیا درته ریکویسټ کوم، هغه ورونه چې یوټیوب چینل لرئ او فیسبوک پیجونه لرئ، تاسې ورونو په مینه محبت درته وایم د زما ویډیوګانې مه شیر کوئ. ما ته په خپله شخصي خوند نه راکوي. که تاسو ما سره مینه وي نو تاسو په کار زما دا خبره ومنئ. ایز ا برادر، د مشر ورور په حیثیت، د کشر ورور په حیثیت زما ویډیو مه شیر کوئ ملګرو، خوند نه راکوي ما ته. نو په کار تاسو هم زما احترام وکړئ. زه ستاسو احترام، ستاسو عزت د زړه نه کوم، نو تاسو هم کله کله وارې، دا زما شخصي خپله مسله ده. خوند نه راکوي چې زما ویډیو زه دا خپل شکل په هر ځای کې ګورم، په یوټیوب کې ګورم او په فیسبوکونو کې ګورم، نو مهرباني به مې خوشحاله و آباده اوسئ. راځو خپلو ملګرو ته ستاسو کمنټس را روان دي. یوسی ملک ډېره زیاته مهرباني کوم وروره. عابد خالد ډېره زیاته مننه وروره، خوشحاله اوسئ. بسم الله خان وعلیکم سلام درته وایم. خان زاده وزیر ستړی مه شې وروره. ضیا ته ستړی مه شې وروره. لو یو برادر. محمد قاسم ورور ستړی مه شې. کفایت تنها په خیر. محمود خان، بابا خان وایي چې های درته وایم وروره. فاروق زدران، لالا لکه فاروق زدران وروره کمنټ ته زیات ته لږ وایم. لالا لکه د انسان په مشکلاتو او ورځني ژوند باندې وغږېږي که ښه وي، او د نن سبا په دواړو سترګو ورونو د نن حالاتو باندې هم درته وغږېږم، د انسان په مشکلاتو به هم درته وغږېږم. انشاءالله تعالی ستاسو په مرضی به چلېږم. تاسو چې څه وایئ، خو چې کوم جایزې خبرې وي هغه به کوو، ناجایزو خبرو باندې به نه غږېږو. خوشحاله و آباده اوسئ. او بل رضوان خان وایي چې my name is ENG رضوان. د ENG څه مطلب دی وروره چې رضوان دی ورپسې لیکلی. نورستان خلیجي مهرباني وروره. مهران شفق لوګري وعلیکم السلام درته وایم. ابراهیم اشاک مننه. خان اچکزی په خیر وروره، ستړی مه شې. او راځو نن د مسافرۍ د ژوند، بلکې د مسافرو حالاتو باندې به لږې خبرې وکړو، بلکې د هغو ورونو په باره کې به لږې خبرې وکړو چې کوم ورونه بېروزګاره دي او د کارونو په تلاش کې دي. راځو خپل آسټریا ته راځو، چې د کوم ملک کې زه یم، آسټریا کې کوم ورونو سره ډرایوینګ لایسنس وي. زه آسټریا کې په خپل نوم باندې کمپني کولاوم، نو ما ته د ډرایورانو ضرورت دی. صحیح ده؟ په آسټریا کې کوم ورونه وي، تاسو ما سره کار کول غواړئ، زه انشاءالله تعالی چې ټولو نه به درته زیاته تنخوا درکوم. په آسټریا کې چې څومره ملګري یې، څومره پښتانه یې، څومره پنجابیان یې، چې څومره مسلمانان یې، زما په خبرو باندې پوهېږئ. آسټریا کې د هرې کمپنۍ نه، د هرې فرمې نه زه تاسو ته تنخوا زیاته درکوم. اوورلاب کیلپ درکوم، وایناخ کیلپ درکوم، اوورلاب چټیانې درکوم، بالکل در سره لیګل چلېږم، قانوني در سره چلېږم.
فایر تاکس چې سي فایر تاکس که تاسو ما سره کار کوئ د هغې به درته ډبل چالوم کوم، ډبل پیسې به در کوم. که د چوټۍ ورځې تاسو ما سره کار کوئ نو د هغې به درته ډبل پیسې در کوم. په انصاف به در سره چلیږم، خو په مینې محبت په انصاف به را سره چلیږم. کوم ورونو سره چې په آسټریا کې ډرایوینګ لایسنس دی زه درته کار در کولی شم. خوشحاله او آباده اوسئ. راځو د نورو مسافرو په حالاتو باندې خبرې وکړو. او بله خبره دا درته کوم، کوم ورونه آسټریا کې یای که تاسو سره د کور بندوبست نه وي نو زه تاسو ته دلته کور هم نیولی شم او دلته تاسو موږ سره ما سره پاتې کېدلی شئ. په یوه کور کې د هغه کور کرایه په تاسو باندې بیا حق ده چې د کور کرایه ورکړئ. زه درته کور نیسم، کار ما سره په خپلې کمپنۍ کې به کوئ، زما خپله کمپنۍ به وي په خپل نوم باندې. که د ورور سره تاسو په کار باندې راضي یئ نو ویلکم درته وایم، په خیر راشئ. او دا درته وایم چې د آسټریا هرې فیرمې نه به زه تاسو ته زیاته تنخوا درکوم په دې چې د مسلمان لحاظ به کوو، د انسانیت لحاظ به کوو، خصوصا د پښتو عزت د پښتون عزت به په سترګو کوو. صحیح ده ملګرو؟ دا درته د خپل د زړه نه خبرې کوم انشاءالله تعالی چې غلط لاره او غلط عمل دا به در سره کله هم ونه کوم. دا زما انشاءالله فیوچر پلان دی، را روان پلان مې دی انشاءالله تعالی. نو د زړه نه درته لګیم. راځو د مسافرو په حالاتو. خیر دی څنګه چل د مسافرو په حالات باندې به لږې خبرې وکړو. کوم وروڼه چې په سعودي عرب په دوبۍ کې مسافرۍ کې راغلي یای، زه تاسو ته داسې سلامونه کوم په دې چې تاسو واحد هغه خلک یای چې تاسو صفا سوتره حلال رزق ته ناست یای. حلال رزق. مونږ په یورپ کې بیا هم غلط شو، حقیقت درته وایم، په یورپ کې غلط شو. په یورپ کې بیا هم په یو ګناه ور واوړو. خامخا په یورپ کې مونږ نه داسې کار وشي چې د هغې پیسې مونږ ته حرامې شي، خو مونږ پې پوه نه شو. پرې چې د دې ځای حالات داسې دي. الله تعالی دې مونږ ټولو مسافرو ته بخښنه وکړي. څوک په زور او په زبردستۍ د حرامو کار نه کوي، خو بیا هم داسې کارونو کې، داسې ځایونو کې د بعضې مسافرو کارونه وشي په یورپ کې چې هغه هوټل او رستورانټونو کې وي. او په هغو هوټلو او په هغو رستورانټونو کې اکثر ټایم د خنزیر غوښه خرڅېږي او یا حرام رزق پکې خرڅېږي. نو هلته زما پښتون رور او یا زما مسلمان رور لګیا وي، هغه خو څه قصور په دې کې نشته، خو په مزدورۍ کې وي، په نوکرۍ کې لګېدلی وي. نو په دې درته وایم کله کله وارې مونږ ته حرامې پیسې میلاو شي، خو په زور او په زبردستۍ دغه کارونه نه کوو. الله تعالی دې مونږ ټولو ته بخښنه وکړي. خو تاسو سعودي او د دوبۍ چې کوم مسافر یې، تاسو په ډېرو ښکلو نوکریو یې، خو بیا هم ستاسو نوکریانې ډېرې سختې دي. خو یوه خبره درته کوم، یوه ګیله درنه لرم، خصوصا د دوبۍ مسافرونه. یوه ګیله درنه دا لرم ملګرو چې تاسو ته د پاکستان نه یا د افغانستان نه خو دومره نه، خو د پاکستان نه د یو څو ډمې شروع شوي دي. دا تاسو ته په دوبۍ کې لاړې دوبۍ ته درشي او په دې سټیجونو درته جانان شرابي او په دې سټیجونو درته غلط لباسونه وکي او تاسو همغه ښکلې حلالې پیسې واخلئ چې هغه ځان نه مو بلکل خولې ویستلې دي، په ګرمیانو کې وسوځېدلی یم دغه شان ته. زه ګورم ستاسو حالات، کله کله وارې دا ورونه په دې یوټیوب کې ویډیوګانې شیر کړي، والله ډېر درته خفه شم، زړه مې درته ډېر زیات خفه کېږي. په مسلمان باندې چې کله زه تکلیف ګورم زړه مې ډېر زیات درته خفه کېږي. په هر ځای کې چې نو تاسو دغه پیسې را واخلئ، هغه غلط ټکټونه پې واخلئ او هغه مجلسونو ته ور ودانګېږئ، ګناه وګټئ او پیسې هغه حلالې پیسې ټولې حرامو باندې واړوئ. نو ګلونو ورونو دغو شیانو نه لږ پرهیز وکئ. نو تاسو که هغه حرام کار کوئ نو تاسې په زبردستۍ کوئ. مونږ چې یورپ کې کوو مونږ نه په غلطۍ کې وشي، مونږ نه په غلطۍ کې په دې وشي چې مونږ ته پته نه وي. نو تاسو خو په زبردستۍ هغو محفلونو ته هغو مجلسونو ته ورشئ چې د شیطان پکې ډول غږېږي او د الله خلاف وي هغه مجلس او د پیغمبر خلاف وي او د سنتو او د انسانیت خلاف وي، هغه ته تاسو ورشئ. راځو د نورو ورونو ته، کوم چې په پاکستان کې دي او کوم چې په افغانستان کې دي، بېروزګار ورونه دي. خویندې چې ورونه بېروزګاره دي نو خویندې به څنګه بېروزګار نه دي؟ دنیا خویندو تعلیمونه کړي دي، په کورونو کې ناست، د حلال نوکرۍ ضرورت دی ورته، ډېرو زیاتو خویندو ته ضرورت دی د نوکریانو. تاسو ته پته نشته مګر په دې چې موږ او تاسو همیشه دپاره د پښتو نظر کوو، د انسانیت نظر نه کوو. کله واره دا زمونږ او تاسو ډېره غټه فیلر ده. انګلیش کې ورته وایي چې فیلر، او په پښتو کې ورته وایي چې موږ او تاسو کې ډېره غټه خامي ده. خامي پوهېږئ؟ خامي هغې ته وایي چې یو انسان په کار دی پوره کړي، هغه چې په څه قسم ته یې پوره کړو. که تاسو فکر وکړئ ډېرو زیاتو کورنیو کې ځوانان هلکان نشته،
ورسېدلی. هغه کور ډېر بختور وي چې کوم کور کې ځوانان وي. او مګر هم داسې دی ملګرو چې بعضې داسې د پښتنو کورونه دي چې هغو کور کې پښتنې پیغلې دي، خو پښتنې خویندې دي، او مګر هم په هغو کورونو کې ځوانان نشته. هغه پښتنو خویندو ته د روزګار د حلال رزق ضرورت وي چې کومې کمپنۍ کې یا چېرته څوک ورته د حلال رزق یوه نوکري ورکړي. نو زه دا درته وایم چې موږ ځوانانو ورونو ته، ځوانانو پښتنو ته، که په کابل کې که په پېښور کې هغو ته نوکریانې نه میلاویږي، نو هغو خویندو ته به چېرته میلاو شي نوکریانې. زه صرف دغه دوا درته کوم، ما سره د دې کوم حل نشته، ما سره حل نشته، بلکې زړه مې درته دردېږي، احساس راکېږي څنګه چې تاسو انسانان یې، زړه مو دردېږي. دغه شانته ستاسو په شانتې انسان یم. وس نه لرم، وس مې چې وای په خدای تعالی چې هر یو مې بادشاه کولی، په خدای تعالی چې هر یو مې بادشاه کولی. الحمدلله داسې زړه هم نه لرم چې جاهل زړه لرم یا د ظالم زړه ولرم. زړه مې ډېر نازک دی، دردېږم. دا لایو ویډیوګانې درته کوم د څه وجې نه درته کوم، نه د چا لالچ کې هم دلته، نه په ځان باندې دومره مین یم، بلکې کله کله وارې وایم، خدای قسم دی کله وارې وایم چې د کیمرې باندې داسې ګوته ونیسم، بس صرف د خپلې خبرې کوم، پرې چې د خپل شکل را باندې ښه نه لګېږي چې سټریټ مخامخ راته خپل شکل وي او زه تاسو سره لګیا یم. خو دومره دی په تاسو باندې مین یم، په ځان نه، په تاسو. مګر هم بعضې ورونو کې، بعضې پښتنو کې داسې خامۍ ګورم، داسې غلطیانې پکې ګورم چې عذر زاری درته کوم د انسانیت لحاظ نه، د مشر ورور او د کشر ورور لحاظ نه، چې ملګرو دغه شانتې کارونه مه کوئ. همت نه کار اخلئ، همت کوئ. بعضې داسې ورونه دي چې داسې غلطیانې کوي چې درته ویلی نه شم، درته ویلی نه شم. پاتې شو پیسه ګټل. د پیسې ګټل ډېر اسانه لاره ده، پوه شوه. دا ملګري را سره ناست دی، دا ورور ما سره ناست دی مخامخ، دا د پړه چنار نه دی، پاکستان د پړه چنار نه. دا زما بهترین ملګری دی په دې آسټریا کې. او دته ما هغه ورځ ویل ما په پاکستان افغانستان کې پیسه په څه شي ګټل کېږي. نو ده وویل چې په څه شي خدای خبر رانه هېره شوه. نو ما ورته وویل چې په پاکستان افغانستان کې پیسه په عقل ګټل کېږي، چې انسان صرف او صرف لږ عقل استعمال کړي او هغه عقل سره لږ کوشش وکړي. زه چې پاکستان ته تللی وم، ما پاکستان کې یو شیز نوټس کوم ملګرو، یو شیز ما نوټس کړل، هغه دغه شان ده چې د پاکستان او د افغانستان 80% ځوانه طبقه تاسو ټول ټایم په خوب تېروئ، ټول ټایم په خوب تېروئ. ځوانه طبقه د ورځې 10 بجو پورې، 11 بجو پورې، 9 بجو پورې، چې 10 بجې 11 بجې نیمه ورځ وي او تاسو وده وئ، په خوب یې تېروئ، نو تاسو نه د ګټې چانس مس کېږي. یو حدیث دا هم ما اورېدلی و چې ویلی چې الله تعالی په سحر کې نصیب ویشوي، د ورځې نصیب ویشوي. او کوم انسان چې مونځ وکړي او هغه وده نه شي، نو هغه ته خپل نصیب ورکوي الله تعالی. او کوم انسان چې وده پاتې کېږي 8 بجې، 9 بجې، 10 بجې پورته کېږي د خوب نه، وایي هغه بدنصیبه کړي. صحیح ملګرو، وایي هغه بدنصیبه کړي. تاسو بدنصیبه مه جوړېږئ، ډېر ښکلي پښتانه یې. ما په پاکستان کې داسې پښتانه ولیدل چې بس صرف د ځوانیو ته زه تاسو ته حیران پاتې وم. وایي ماشاءالله دا څومره ښکلي هلکان دي دلته، څومره ښکلي ښکلي ځوانان یې تاسې، څومره ښکلي پښتانه یې، د مینې ډک یې، د مینې ډک. داسې مینه چې مونږ په یورپ کې وګورو، داسې ښکلي ښکلي پښتانه وګورو، د خدای بندګانو مونږ به دلته واپس را ژوندي شو، بالکل ځوانان به شو، هلکان به شو. خو تاسو ته چې ګورم ځوانۍ مو هم غر کېږي، بېروزګاره هم یې، بې پیسو هم شوی، مګر هم بیا ژوند نه هم ډېر زیات هلکان تنګ دي، ډېر زیات ورونه دي چې ژوند نه تنګ شي. وایي ژوند نه تنګ یم، زندګي را باندې عذاب دی. نو تاسو دومره ښکلي ښکلي هلکان یې، دا ځوانان ماشاءالله ماشاءالله، چې سړی درته ګوري وایي چې واه ماشاءالله دا ورور مې څومره ښکلی دی، دا څومره ښایسته دی. مګر هم دومره درته وایم چې ستاسو دغه ژوند چې تېرېږي، دا ژوند تاسو ټول په خوب ولې تېروئ. زما ځوانانو ورونو خویندو، تاسې مه کوئ. مونږ په یورپ کې څه کوو؟ مونږ په یورپ کې
یقین مو شته په یورپ کې زمونږ روټین زه خپل روټین درته وښیم تاسو کې ډېر زیات ورونه دي چې ما ته میسجونه کوي یا ما ته فکر کوي وایي دا سکندر ورور بادشاه دی د دې بادشاه کیسه به درته وکړم د دې بادشاه کیسه زما څه روټین دی زه سهار 4 بجې پاڅېږم زما واټساپ کې چې کوم ملګري تاسو ته پته دی تاسو را آسټریا ټایم نوٹ کړئ زما واټساپ سټیټس تاسو وګورئ هر سهار 4 بجې به زما واټساپ آنلاین سهار 4 بجې دلته نیمه شپه وي زه نیمه شپې پاڅم ځان ریډي کوم ملګري را سره که کور کې وي نو هغه را پاڅم نو کارونو ته ووځو او همدغه شان ته بیا په تور ماښام کور ته راشو په تور ماښام ووځو په تور ماښام راشو خوشحال یو بیا سکون وي راته څېرې مو ډېرې تازه وي ډېر اکټیو وو هر کار ته تیار وو هر دروند کار ډېر په اسانه کوو مونږه او ډېر په خوشحالۍ کوو کارونو کې ډېر تکلیف وي راته ډېر ستومني وي راته مګر هم ډېر ورسره تکړه هم وو دا ولې پرې چې سهار وختي پاڅېږو سهار وخته پاڅو دغه فارموله ده د ژوند دا فارموله ده د ژوند چې تاسو په کار د وختي پاڅئ که کار مو وي او که نه وي تاسو په کار د وختي پاڅئ چې هغه الله تعالی تاسو ته خپل نصیب درکړي نو چې تاسو وده پراته وای تاسو ته الله تعالی نصیب بالغ ته نه کېږدي چې تاسو ته بالغ ته کېږدي چې دا ستا نصیب دی ظفره اقباله متصره علي رضا دا ستا نصیب دی ته چې راپاڅې ستا نصیب مې دلته ایښی الله وایي دا بد نصیبه که دغې ورځې باندې ورسېدلی ګلونو ورونو زه دا نصیحت درته کوم وختي پاڅېږئ ډېر برکت وي راځو د یورپ خلکو ته یورپ ملګرو تاسو د زما ویډیو خصوصا هغه ملګري چې په آسټریا کې دي نو تاسو د زما ویډیو سر کې تاسو ته زما یو ګډ نیوز دی ګډ نیوز ښه خبر دی ستاسو د ګټې دپاره نو هغه خبر تاسو لږ واورئ چې زه تاسو ته څه وایم زما دغه ملګری مخامخ ناست دی تاسو ته یې ښیم نه نو که د ده کیسه درته وکړم نو تاسو به ټول ووایئ چې دا ډېر بدنصیبه دی چې سکندر تا سره دی او دی داسې نه کوي دا زما خبره هیڅ نه مني دا په دې نه مني چې ده کې زما یو عادت ډېر بد لګېږي چې ده ته زه دا 2-3 کالونه لګیا یم چې ته ډرایوینګ لایسنس واخله زه ورسره کورس ته لاړم نوم یې درته نه اخلم زه ورسره کورس ته لاړم خواري مې ورسره وکړه ګاډی ورسره وباسم ټرای ورسره کوم خپله ډرایور کوم مګر هم بیا یې هم زړه نه لګېږي راسره بیا هم نه غواړي چې ډرایوینګ لایسنس ورکړي چانس ورته په لاس کې ورکړو کار ورته په لاس کې ورکړو چې هلکه ښې پیسې که ګټې خو راشه چې زه دې خپل کړم مګر هم بیا لاړ شي رانه ورک شي ټایم نه راکوي خو چې کله لږ را سخت شي که نه نو بیا څېرې نه ګورم بیا مې زړه ډېر سخت وي بد شي ملګری دی که نه نو بیا څه نصیحت ورته وکړم بهتره به وي چې ته نه غلی پاتې شي نو داسې مه کوئ ملګرو ژوند سره لوبې مه کوئ زه د ډېر عمر انسان یم وړوکی هلک نه یم زه د ډېر عمر انسان یم حقیقت درته وایم ژوند کې ډېره تجربه مې واخیستله خو د ژوند سره سره ژوند مې هم وپېژندلو درته حقیقت وایم ژوند مې وپېژندلو او ژوند کې ډېرې سختۍ را باندې راغلې او هره سختي ما خپله کړله دا نه چې ویلې مې وي چې دا سختي دی په ما راغلی ویلې مې دي چې دا سختي زما د ژوند حصه دی او هغې سختۍ سره مې ځان سخت کو هیره مې نه کړه ځان مې ورسره سخت کو او هغې سختۍ ما ته ډېره ښه تجربه راکړه دغه شانته خوشحالي را باندې راغلی دا مې نه دي ویلي چې دا خوشحالي نن شته او سبا نشته ویلې مې دي چې دا خوشحالي چې نن په ما راغله سبا ته زه دغې خوشحالۍ سره څنګه ځان دوباره خوشحاله کړم همدغې خوشحالۍ نه ما فایده واخیستله سبا مې بیا ځان خوشحال وساتله اکټیویټیز پیدا کړئ خپل ځان کې حرکات پیدا کړئ ملګرو تاسو به ډېر کامیاب وای ډېر به کامیاب وای تاسو به ډېر مخکې ځئ ژوند کې به برکت وي قدم په قدم به تاسو ته الله تعالی کامیابي درکوي قدم په قدم به تاسو کامیاب وای الله تعالی به ډېر ښایسته ښایسته ملګري درکړي ډېر کلک ملګري به درکړي داسې ملګري به درکړي چې د عقاب په شانتې د باز په شانتې تاسو که چېرته په اوبو کې ډوب کېږئ که نه
یو مثال در کوم مای چې د اوبو کې ډوبېږي نو بعضې چې کله سر نه وګوري چې د معمولي دغه مایي سر راوچت کړو نو بعض ډېره ټیټ اټیک پې کوي داسې راوچت کړي. زه هم ژوند کې داسې ملګري لرم چې د اوبو کې معمولي سر ټیټوم که نه نو اسمان نه راباندې اټیک وکړي نو داسې مې ځان سره اوچت کړي اسمان ته مې ورسوي. پر خپلو ملګرو ډېر زیات ډاډه یم، فخر پې کوم په هر یوه باندې لکه ستوري د اسمان داسې ملګري لرم. دا ولې لرم؟ په دې چې زه په دوی باندې ګران یم او دوی په ما باندې ګران دي. عزت یې د زړه نه کوم او عزت مې د زړه نه کوي. چې معمولي سخته په یو بل باندې راشي نو یو بل سره د عقاب په شانتې په یو باندې اټیک کوو، یو بل دوستي راوچتوو. نو داسې درته وایم ملګرو چې ژوند سره لوبې کله هم مه کوئ. دا ژوند سره لوبې دي چې تاسو د سحر 8 بجې 9 بجې 10 بجې د خوبه راپاڅېږئ. د دې به تاسو تاوان ورکوئ. بیا کله چې ستاسو عمر د 30 د 35 کلونه پاس شي د دې به بیا تاسو تاوان ورکوئ. هغه کوم تاوان د تاسو ته پته دی؟ هغه دا تاوان چې انسان کې قسم قسم بیماریانې را پیدا کېږي. هغو بیماریانو علاج بیا نه وي، ټول عمر د پاره تاسو بیماران یې. بیا ډېر کوشش کوئ چې ځواني غرقه نه کوئ. ځواني په خوب باندې غرق کېږي. ځوان انسان چې څومره کم خوب کوي تاسو به دومره تکړه وای. ځوان بنده، ځوان نارینه، ځوانه جینۍ چې څومره کم خوب کوي نو تاسو به دومره تکړه وای. دا نه چې تاسو اوس داسې زما خبرې واورئ چې ووایئ چې ودرېږه زه به د شپې 2 بجو پورې کښېنم بیا به 4 بجې راپاڅېږم. نه 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 نه، دا نه، دا هم ژوند سره لوبې دي. تاسو په کاره د شپې 9 بجې 10 بجې څملئ. زما روټین دغه دی چې زه د شپې 9 بجې ټلیفون بند، ټي وي بند، لایټ بند، بسم الله او وده 9 بجې وده او سهار 4 بجې ښه په آرام سره پاڅېدل. دا درته وایم. نو خوشحاله اوسئ. دا یو ورور دی، عزت وحدت وروره، ستا د کمنټ په کومه روان دی وروره؟ تر په دې ټایم کې د کنځلې چاته کوې؟ ولې وروره څه مسله ده در سره؟ دا ورځ دی لکه چې ډېره خرابه تېرېږي. الله دې په خیر کا، دومره به وایو. نو رب تعالی مو خوشحال لره ملګرو. زه نور څه ویلی شم تاسو ته؟ خبرې خو به ډېرې زیاتې وي، ډېرې خبرې. ملګري را سره ناست دي او هغه یو په ټلیفون کې خپل فیملی سره خبرې کوي. دا بل ورور مو چېرته اوس لاړو، دا بل ورور راغلو نو دی ډوډۍ ته ناست دی. نو زه تاسو سره ناست یم پرې چې زه هم د دنیا ملګري لرم. نو ستاسو هم په خیال ساتل دي که نه؟ ستاسو دپاره به زه لایو راځم په دې چې اکثر وروڼه یا اکثر خویندې تاسو ته زما خبرې زما ویډیوګانې خوند درکوي. نو ستاسو دپاره به زه لایو راځم انشاءالله. خوشحاله و آباده اوسئ. او نسیم وایي چې خپل نمبر دې را سینډ کا. دا یو مسافر پیج باندې چې کوم نمبر ما تاسو ته لیکلی دی د دې واتساپ دا د دې موبایل نمبر دی او همیشه دا نه وي خلاص دا موبایل. زه کوشش کوم چې دا موبایل خلاص کړم. دا وګوره اوس خلاص شو. نو تاسو به میسجونه وګورئ چې څومره میسجونه اوس دی مسافر. نو دې کوشش کوم په واتساپ باندې جوابونه درکړم په خیره سره. خو دومره دی چې دغه یو څو ورځې مخکې زه لږ انویسټیګیشن سنټر کې وم پرې چې ګاډي باندې ما یو کس وهلی و. نو هغې په وجه باندې زه بندي شوی وم. نو مسله حل شوه، خدای پاک حل کړه. نو په دې وجه دا واتساپ ما بیخي آن کړی نه دی. 5 شپږ که 7 ورځې دي چې دا د یو مسافر باندې چې کوم نمبر دی دا نمبر مکمل بند دی. دا به خلاص کړم چې څومره وروڼو څومره خویندو میسجونه کړي کوشش کوم چې تاسو ټولو ته جوابونه درکړم. دغه زما آفیشل نمبر دی. خوشحاله و آباده اوسئ. فی الحال کمنټس ته به راځو. نظام کاکړ وایي چې سلامونه مې قبول کړه. وعلیکم سلام درته وایم. نور الحق وایي مهرباني کوم دنه. زاهد عظیم ډېره زیاته مننه کوم. راج آر مننه کوم وروره. عمران خان افغانه سلامونه وروره، خوشحاله اوسئ. وعلیکم سلام درته وایم. اسماعیل خان وایي چې کال خو اوس نه کېږي. نن مې د فیسبوک ګوګل کې د دوی هغه لیدلو. نو په مارچ کې دوی د ټلیفون سیستم دوباره اکټیویټ کوي. لایف سیستم کې چې کوم کالونه دي دا په مارچ کې دوباره سیټ کېږي د دې لایف سیستم. نو مارچ پورې به صبر وکړو. خیر را روانه میاشت دا چې ختمه شي په بله میاشته کې و کال سیستم دوباره اکټیویټ شي د فیسبوک. نو بس بیا به انشاءالله بیا به راشه ښایسته ښایسته د مینې ډک وروڼه راخلو. کله وارې به ښایسته ښایسته شاعري کوو.
کنه. نو خوشاله او آباد اوسئ. نور الحق منیب سالارزای خوشاله او آباد اوسئ ورور، ډیره زیاته مننه کوم. قیوم افغان سلامونه وروره، ډیرې مودې بعد قیوم وروره په بلجیم کې کنه مان نه هیر شوی، ډیره زیاته مننه کوم. خوشاله اوسئ او لایق مهرباني کوم. نصیب ډیره زیاته مننه کوم وروره. تهدین کاکړ مننه کوم. آصف وزیر وعلیکم السلام. عطا الله افریدی وعلیکم السلام. عبدالرحمن وعلیکم السلام. عید ګل سلیمان خیل وعلیکم السلام. پرنس پلانکیو که پرنس څه شی وعلیکم السلام درته وایم. فضل رحمان وعلیکم السلام. رؤوف خان خاکسار وعلیکم السلام. ظاهر خان معروف وعلیکم السلام. زما ټلیفون وایي چې ستا بیټري 15% شوه سکندر. بخت زاده وعلیکم السلام. او بل ورپسې ندا خان دی سلامونه دی روره، ارمانونه دی پوره شه. ندا خان خورې ډیره زیاته مننه کوم. ارمانونه د هر انسان الله پوره کړه، خو هغه ارمانونه چې کوم جایز وي هغه دی الله پوره کړي. الهي امین. که زما وي او که ټول مسلمانان وي. ګل وزیر خان وعلیکم السلام. حکیم زاده پسې زرجان خان سلام. سکندر ماما وعلیکم السلام. ماما درنه قربان شه. سلامونه وروره. حسیب الله ډیر ښه په ښه موضوع مو خبرې وکړې. خوشاله اوسئ وروره. بس کله کله وارې به خبرې کوو که نه نو خفګان به پکې نه کوو. کومې خبرې مې چې درته وکړې الله دې وکړي چې په چا بدې نه شي، په هغو خلکو بدې نه شي چې هغه خوب ډېر زیات شوقیان یې. ګورئ ښه، او دا سیستم ستاسو مسلسل غلط دی او دا به ورکوئ. او کوشش وکړئ چې تاسو یورپ ته راشئ. یورپ کې آسټریا ته راشئ نو زما کور څنګ همسایه شئ نو به ډېره زیاته مزه وکړي. زه به تاسو ډېر ښه ټریننګ کوم. شپه هر سهار به زه تاسو ځان سره ورزش ته بوځم، منډې به در باندې وهم په واورو کې. ما ته خو داسې ملګري ډېر زیات خوند راکوي چې هغوی اکټیو وي، هر ځای ته غر کې را سره منډې کوي، غرونو ته ځو. نو الله مو زما همسایه که مزه به وکړي. ارمانی دنیا وعلیکم السلام درته وایم. ګل خان وایي چې امین. مننه کوم. سعید خان زید کې السلام علیکم. وعلیکم السلام. دبنګ ای بی غفار وعلیکم السلام درته وایم. زاهد عظیم وعلیکم السلام. عمران خان وعلیکم السلام. محمد صادام وعلیکم السلام. دبنګ ورور ډېر غټ دبنګ یې الله تعالی دې خیر وکړي. ضیاء الرحمن وایي چې وعلیکم السلام. خان بابا وعلیکم السلام. سیف الله وعلیکم السلام. دین علاوه دیر شیره وعلیکم السلام بخیر. او حزب الله وایي چې کال نه کېږي وروره، مارچ پورې صبر وکړئ، کال به مارچ کې کېږي د خیره سره. تهدین کاکړ ماشاءالله ډېر خوشحاله اوسئ. انعام شاه ډېره زیاته مننه کوم. عبدالغفار ډېره زیاته مننه کوم. خوشحاله او آباده اوسئ ملګرو. لایف سیسټم به نوره ختم کړو انشاءالله. کوم ټایم بل را روان اتوار باندې به انشاءالله بیا وزګارېږم. انشاءالله را روان اتوار باندې به دوباره بیا لایف کوم. ډېره زیاته مننه کوم. خوشحاله او آباده اوسئ. ښه ژوند ولرئ. الله تعالی مو ژوند قدم او نصیب ښکلی او د برکتونو نه ډک. الهي امین کې ډېره زیاته مننه کوم ملګرو. مینه مې ایمان ده. ډېره زیاته مننه. د الله په امان.